ما إن كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي إبراهيم عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. عايزان خبر خو هغه د صبر په باره کې روانه و. آخري حدیث پاته دی د صبر د باب څخه. فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو واري د کافرانو سره د جنگ اراده او د جنگ تیاری ولا. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام انتظار وکي چې کله ماپښین سو لمر واوښتی نو خامخا د لمانځه ټیم به و، لمونځ به کوئ، د ماپښین د هغه بعد به بیا جنګ کېدی. نو قام فیهم پیغمبر علیه الصلاة والسلام په د خپلو صحابو کې په د خپلو مجاهدینو کې ولاړ شو. وی ویل: یا ایها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. ای خلقو، تاسو د دشمن د جنگ د دشمن سره د ملاقات تمنا مکوئ چې یا الله موږ دشمن ته ورسئ، یا الله موږ د دشمن سره جنگ وکړو، یا الله موږ د دشمن سره مطلب ویني چې دی هغه توی کو. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا تمنا مکوئ. ولې په دې تمنا کې عاجزانو یو تکبر ښکاري چې یاره زه اوس دونه غښتلی یم، یا الله ما ته دی په لاس راکړه زه به دی څنګه کم. دویمه خبره په دې کې د الله د رسول یو لوی حکمت دا پروت دی چې کېدلی سي دا دشمنان، کېدلی سي دا کافران د صلح و طرف ته مائل سي. که چیرې کافرانو د صلح خبرې ته مائل سو، بیا تاسو صلح ورسره وکئ بغیر د جنګه، بغیر د خرابۍ، بغیر د تباهۍ، بس تاسو مقصد چې دی هغه حاصل سي. نو د الله رسول فرمایي په دې کې لویه بنیادی وجه چې دا هغه دا ده د دشمن سره د جنگ تمنا مکوئ. او دا ډېر ګران کار دی عزیزانو، جنگ ډېر ګران کار دی. تاسو یقین وکئ کله کله خلک دوه ورونه، همسایګان، عزیزان، قریبان یو سوک جنگ وسی بیا ختمېده په کلو باندې نه وي. نفرت خې در قیامت نه ختمیږي، خو دغه روغه دا صلح دا جوړه دا ډېر ګران کار سي عزیزانو، دا بیا ګر سره نه کېږي. کله کله سړي د خپل وروره سره خوا بده سي، کله کله د سړي د خپل ډېر ښه انډیواله څخه خوا بده شي، په ډېر وخت باندې بیا چیش نه کېږي روغه او صلح چې د هغه راځي نه. په دنیا کې دا یو قانون ته یاد ساتئ عزیزانو، یو سړی به له تا سره یا ته له بل سړي سره یو کال نه 10 کاله ښه وکړه، د دغه 10 کالو د ښو بدله دی په 100 کاله هم وتا ته نه درکوي. صحیح. او په دنیا کې دا قانون دی د چا سره د معمولی قدر پر 3 بجې د بد ورسره وصولو، پر 4 بجې د دې بدو بدله وغواړه. دا د انسان عجبه یو فطرت. د ښو بدله په کلو نه درکوي او د بدو بدله دا ستا د داغه ملاقات بعد ستا په دا بدله باندې پسې کېږي چې اوس په سره ګورو پرېږدم یې نه. او دا انسان عجبه فطرت دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا مه وایاست چې یا الله موږ د کافرانو سره مخامخ کړي، یا الله زه د کافرانو سره جنګ کوم، یا الله ته ما ته کافران په لاس راکړي. قطعا دا مه کوئ. یو تکبر لویي پکې راځي، بل د خپل ځان بړایي پکې راځي، بل د صلح یو حکمت دی هغه د مابین څه وځي چې هغه د مابین څه وته بیا تباهي راځي، خرابۍ راځي. او تاسو ورسره ګورئ شام شریف وګورئ، په یمن کې وګورئ، په عراق کې وګورئ، په لیبیا کې وګورئ، څه ښایسته وطنونه وو،
څه ښایسته وطنونه چې د دې خلکو په 100 کالم دا تصور نه کېدی چې زموږ بجلي بجې یا پر موږ توره تیاره چې دغه راځي ورسې ویې ګورئ هغه کنډوالي دي چې انسانان یې تصور نشي کولی بیا ښکاره راسئ زموږ ته افغانستان لر راسئ نو خو ډېر جنګونه پکې وسو ډېرې تباهۍ پکې وسولې دا جوړېده بیا دی اسانه نه دي عزیزان دا جوړېده چې کم شهیدان سو کم زخمیان سو کم ورک سو کم خوټ سو هغه خو لاړو دا چې پاته دیوالونه دي هغه نه جوړېږي عزیزان چې پاته دیوالونه دي چې ټوله دنیا وغواړي هغه رقم نه جوړېږي هغه رقم خوشحالي نو د الله رسول فرمایي د جنګ تمنا مه کوئ ډېر ناپوه خلک جذباتیان هغه وایي ما استغاثه وکړه بس زه به ورغلم زه به خامخا په دې کې غورځم زه به جنګ کوم زه به دا نه د الله رسول فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی قطعا داسې مه کوه ها که بیا چیرې د کافر د خوا جنګ در باندې مسلط شو که د کافر د خوا جنګ در باندې مسلط شولو بیا نو تیښته چې دغه ګناه کبیره ده بیا تیښته ګناه کبیره ده امریکایان راولو افغانستان لره بېشکه یوه ذره شک شوبه نشته په دې کې تیښته به سړی نه کوي ټیک شولو اوس د امریکایانو خو بیا ډېر لوی چال دی ډېر لوی استادان دي خپله 15 کسان دي زما او ستا ورونه زما او ستا رامخته کړو په هر شکل چې په هر شکل دا یې رامخته کړو ما او تا سره اخته زما او ستا کورونه خراب یعنی حال دا دی زموږ ته نږدې قریبان عاجزان په افغانستان کې راواخله هغه د طالبانو چې کله پیښه سوې د هغې په اتا لره ومورځي او په بله خوا کې چې پیښه سوې د هغې په اتا لره ومورځي نو خو معلومه خبره ده چې دا سره یو ولو خو چونکې یو نفرت رالی مابین لره د غیر یو چال مابین لره رالی د غیرو خلکو یو فلسفه مابین لره راله ما او تا یې سره بېګانه کو ما او تا یې سره پرېږدي کو ما او تا یې سره ورک کو صحیح سلو او خود کافر چې کم دی انګریز هغه ډېر چلبازه دی هغه ګر سره بیخي پر ځان باندې 100 دیواله راګرځولي حالانکه حال دا دی جنګ له هغه راغلی حال دا دی جنګ له هغه راغلی دی نو په دې وجه باندې الله رسول فرمایي که چیرې بیا داسې و چې کافران اول خو د جنګ تمنا مه کوئ واسألوا الله العافیه د الله څخه د عافیت معامله وغواړئ په دنیا او په آخرت کې د ښو معامله وغواړئ د ټولو بلاو څخه مصیبتو څخه تکلیفو څخه ځانونه خلاص وغواړئ چې الله موږ سره د عافیت معامله وکړي موږ د هېڅ هم نه یو یا الله موږ نه غواړو چې د چا کور خراب شي موږ نه غواړو چې خپل کور خراب شي لیکن فاذا لقیتموهم فاصبروا اوس مخامخ کافر رالی ستا په کور دننوتی ستا پر دیواله دراوښتی ستا بابا ته تکلیف درکوئ ستا بچانو ته تکلیف درکوئ ستا په زنانو کې تلاشیانې کولې ستا بېعزتي او بېحرمتي یې کوله بس نو سر بیا د دې دپاره نه دی چې بیا سره ښودي سر د دغه ورځې دپاره دی چې بیا پر الله هم قربان که پر رسول هم قربان که پر خپل بابا و ادې چې بېعزتي راتلله پر هغه هم قربان که ستا و عزت و ستا و ناموس دې الله صورت چې بیا پر هغه هم قربان که بس دا یې نو ورځ ده لکه لمر الله دې دپاره پیدا کړی دی چې شپه ختمه سي نو بیا دا لمر راوخېږي ورځ جوړوي لمر د دې دپاره دی بل مقصد خو نو نشته پکې او نو دا سر هم د دې دپاره دی چې که چا ستا پلار ته لاس ور واچوئ په زور ستا کور ته راواوښتئ ستا زنانه ستا دې ستا خور ستا لور دې ته لاس ور اچوئ حتی مسلمان نه دی مسلمان یو ورور را ولاړ سو د خپل ورور و زنانې ته لاس ور اچوئ لا هم په دې ځای کې د سر قرباني راغلی د سر قربان که توبه اله د نورو خبرو ټیک سلو توبه اله د نورو خبرو لیکن الله فرمایي د الله رسول فرمایي د الله څخه د عافیت معامله وغواړئ فاذا لقیتموهم چې کله سره مخامخ سواست بیا نو فصبروا بیا صبر وکئ بیا پر شا مه ځئ او دا کله چې سړی بغیر د حکمته بغیر د یو چاله چې دی چلی د کافرانو دې سماسیوا دی خالی د بزدلۍ په خاطر را شاته سولو دا چی شته دا بیا ګناه کبیره ده ولې شاته کېږي و مؤمن ته دوه شیان په جنګ کې میلاویږي یا خو به غازي یا به شهید د دې دوه په خوا خو بیا بل اپشن نشته پکې هم بل شی خو نشته پکې غازي و دې ګټله غازي سولې و دې بیلله ولاړې چی سولې شهید سولې او غازي هم الله رب العزت خوښي او شهید هم الله رب العزت خوښي د شهید سره حال دا دی چې دغه سره کس په قبر کې حساب نه کیږي حال دا دی شهید سره په قبر کې حساب نه کیږي انبیا نه دي انبیا چې کله یو نبی په وفات شو بیا په قبر کې مطلب پټ کړي ملائکه نه راتلې چې ستا دین ستا رب ستا ایمان دا شان نه ولو او علامه سیوطي صاحب یو حدیث نقل کړی دی شهید لروم ناراضي
شهید معلومه خبره د مځکې پر سر باندې ټول کارونه کړي دي دلته دې خبرو ګرځه ضرورت نشته صحیح سره او شهید سوي بیا چا په خوب ولیدي الله څنګه سو قبر وکي ساغول په قبر کې کښې شوی څوک نه دی راغلی د پښتني والا راغلي دي نه بل مالو بالکل علامه سیوطي صاحب حدیث نقل کړی دی شهیدانو څخه هم پوښتنه نه کول کېږي د رښتیاو چې شهید دي د رښتیاو اوس د رښتیاو شهید نو زه چې تر ورشه یم امریکایان مسلمان شهید کی صحیح سلو اندوان چې دی هغه زموږ کشمیریان را شهید کی زموږ فوجیان را شهید کی ټیک سلو دا هغه رقم په شام کې را واخله هر ځای را واخله دا کونجلر خبره مزغلوه کونجلر خبره بس دا کونج دی ګرد عالمي سطح باندې وګوره هر کلمه گو که تور دی که سپین دی که شد دی که بد دی که خپل دی که پریدی دی دا ستا ورور دی دا زما ورور ټیک سلو او زما او ستا سکنی ورور کلمه یې پرېښوله دین یې پرېښوی اسلام یې پرېښوی دا زما او ستا ورور نه دی الله وایي الله نه زه وایم نه ته وایې صحیح سلو واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف و چې نو کله داسې پیښه راله کافر در باندې رالی پرېږدي دي نه پر کور بمبار در کوي کورونه در نړوي کورونه در خرابوي مسجدان در سوځي مسجدان در نړوي اوس نو فصبروا صبر وکه بس ورځه چې ورلې نو واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف اوس نو بس تا جنت چې دی هغه د تورې تر سایې لاندې دی ستا جنت تورې تر سایې لاندې دی بس بیا نو بل ځای مزغله بیا نو نورې خبرې مه پکې کوه چې هر څو ګناهګاره یې زناکاره یې د شهادت مرتبې ته ورسېدي دا ټولې ګناوې الله ورمعافوي ټولې ګناوې الله ورمعافوي دا اوس څونه غټه خبره ده عزیزان یو خو موږ ته د الله د جانبه د الله د رسول د جانبه د عاجزۍ سبق راکول کېږي عاجزي کوه خاکساري کوه تکبر مه کوه لویي مه کوه او بل طرف ته بیا دا راته ویل کېږي چې مطلب حکمت څخه کار اخله کافر سره صلح کوله جوړه کوله بالکل صلح وکړه جوړه وکړه خامخا وکړه نو چې خامخا صلح جوړه کوي نو دا څونه غټ حکمت دی څونه کورونه بچاویږي دا خو عاجزانو خبره دی دا یو دغه هغه دی په پښتانه به ویل ول د جنگ خوږې خبرې میدان یې تاریخ دی صحیح سلو دا چې د چا پر کورو راغلي دی هغه ته د ازما د خبرې هر توري د بیا پر رګو باندې لګیږي د زړه پر رګو چې دا صحیح ده دا غلطه ده چې نه یې سوي دلته ناشتي بیا غمه ناشتي ماښام شل رقم وروره شورواوي خوړلې ماښام شل رقم مجلسونه پروګرامونه کړي انو چکشین دی انو جهاد فرض دی خامخا به کوي پر چا فرض دی پر تا که پر بل چا که پر بل چا دي ستا څه کار دي چې خبره پکې کوي او که پر تا دي د بل چا سره ستا څه تعلق غاپه به نه سره جوړو صحیح سلو زه په خپل کور کې ناست بې غمه ناست کوروالا مې څنګ بچان په دا دویمه کمره کې موټر ولاړ و خپل ګیټ ته څلور کلپانو لګول صحیح سلو چوکیدار لا هم کښېنولی او د دې ځای خبرې کوه جهاد فرض دی که فرض دی نو پر ما هم دی پر تا هم دی که نه دی نو پر تا هم ولا که دی پر ما هم ولا که صحیح سلو کوم څوک چې د جهاد خبره کوي اول به خپل سر پکې پیښي اول به خپل سر او که نه نو دا خو هر دویم سړی ملامتوي چې دا څنګه جهاد دی ته څنګه سره خو پیغمبر علیه السلام به نبي ولو چې هغه به جهاد لره نتلی کتلیم نو ووش جنګول لره ولاړی نو ما ته خو د دې خبرې اجازه نشته زه خو نبي نه یم زه خو نبي نه یم نو ځکه دا خبره وکړم تو خو اول دغه ما ته وایي چې مولوي صاحب نه ته ولې نه ځې که جهاد فرض دی اوس اذان ما وکړي او لمونځ فرض دی او د ګور د مخه زه رالم په میراب کې ودرېدم شاوخوا ګورم پایڅې پورته کوي صفونه برابر کوي صحیح سلو او خولۍ سر کوي دا زه کوم نو که زه بیا هغه فرض بولم بیا زه ولې شاته کېږم یا خو به فرض ین نو که فرض ین بیا زما خبره زه څنګه شاته دا څنګه کېدلی شي صحیح سلو خو بس الله دې موږ سړي کړي الله دې موږ سړي کړي اوس په کشمیر کې د جهاد یوه ذره شک و شبهه نشته پکې یوه ذره شک و شبهه نو بیا لوی شی چې دی هغه زموږ پاکستان خپل فوج لري فوج د هغه دپاره دی یعنی فوج ډېر نازولی فوج دی زموږ ډوډۍ نیمایي سوې ده نیمایي نه 3 حصې دی هغه چې زموږ ته یوه حصه راکړې هغه په دې چې ته بېغمه په کور کې شپه تېره کړه زه پر سرحدو باندې یم زه به یم نو هغه ستا بېشکه که فوج ختم سو که فوج شکست وخواړی فوج تباه سو نو بیا به مسلمانان عمر وځي بیا دا نه دی چې دا فوج دی دا غیر فوج دی صحیح سلو دا درانه خبره ده زه به دې خبرې څنګه جواب کوم که زه دا اوس وایم چې جهاد بیا نو چې فرض دی نو د فرضوالي سره کم ترتیب راوښیه په کال کې 1 میاشته دی 2 میاشتې دی ټول عمر دی یو سړی مجاهد دی هغه ټول عمر تللی دی یو سړی د جهاد دعوې لري په 50 کاله نه دی تللی دا به څه چم سره کوو
انو که بیا بیرته وای چې یو د خولې جهاد دی، یو د مال جهاد دی، یو د سر جهاد دی، ازنو بیرته د خبره سره برابر کړو. زما هغه د خولې جهاد ستی هغه نو چنده مانده ورکوي، هغه چالت دی، هغه خنالت ټیک سلو ارزي کشمیر والا را واخله، زموږ فوج را واخله، شام را واخله، طالبان د امریکایانو په مخ کې را واخله، بس بیا خبر خلاص. صحیح سلو شنو بیخي هیڅ ترتیب نه جوړیږي. نو پیغمبر اسلام فرمایي واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. اوس جنت چې کوم دی د تورې تر سایې لاندې دی، تورې تر سایې لاندې. اوس نشاته کېږم او چې کله په احد کې ډیره سخته ورځ رااله، سخته ورځ، ټول صحابه کرام وخو بل خواته سو، حالات څه بل کم رااله. یو پیغمبر علی السلام پر میدان ودرېد چې مدځي ودرېږي. د پیغمبر د شان سره نشي چې دی کافر ته شاو وکړي. امتی خو مطلب ګناګار، ټول ګناګار، صحابه کرام ګناه جن کېدلې سول، خطا جن کېدلې سول، انبیا دې شان څخه خلاص یوازې ولاړو. بیا بیرته صحابه باندې راټول سولو، بیا رالو، بیا جنگ چې دی هغه شروع سو. نو بیا پیغمبر اسلام چې بیا کله به جنگ شروع سو، بیا دا ویل اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب. دا بیا ویل اے د کتاب نازلېدو والا الله، اے د دې هواګانو او د وریځو چلیدو والا الله، اے ولشکر ته شکست ورکول والا الله، اهزمهم وانصرنا عليهم. یا الله دا زموږ دا چې کوم کافران مخامخ دي شکست ورکا، وانصرنا عليهم، زموږ مدد وکړه پر دې باندې. یا الله ته زموږ نصرت او مدد چې دی هغه وفرمایه. ټیک سلو ته زموږ نصرت او مدد وفرمایه. په دې کې بنیادی ټکی فاذا لقيتموهم فاصبروا، چې کله د کافر مخ لراله اول خو نارې مو چغې مو نه، کله څوک داوا شروع کی یاره دا پلانې کار په ما ورسېدی، به چې ځای راسي د شاته کیږي، ټلیفون مو پورته کله نه ماخستان مجلس دی، نو شک مجلس وسی ویډیو وګور، بس یاران سره درځي سبا زو مریل راځو، درځي ولارسو ګلګت لرو، درځي کابل لرو ولارسو. ابا دا مجلس چې وسو صحابه ګورو ټلیفونام باندې یو باندې کوي بل باندې کوي، ولې ماخستان خبرې سره کوي چې سره دا غره کوم ولې مې د کافر د ملاقات خبرې کوي، قطعا یې سړی نه کوي. دا تکبر به جن راځي دې خبرې سره. ها بیا عین د جنگ په حال کې بیا و اچھا ته رقم نه د جایزه، دا نه د پهلوانان رقم چې روان دی چاته نه د جایز، دا سوچ ډیر متکبرانه انداز دی، دا نه د جایز. صرف اور صرف د جهاد په میدان کې مجاهد لپاره جایز، صرف اور صرف مجاهد نه چې د پهلوان کې دار د لپاره جایز ده، بل د اچھا لپاره نه د جایز. وجره سپینځري سړی د جره تورول خو نه د جایز، ټیک څه تک تور جره کنه مجاهد ته الله اجازه کړې، ټیک د جره تور کا د کافرانو دوکانه د سپینځري د مش پر زور وري څه رعب ځوان خو بیا هم ځوایي. صحیح سلو. نو خبره دا د الله رسول به ویلي ولی الله زما مدد و فرمایه، یا الله دا چې کوم چا سره مخامخ ما غوت شکست ورکې وانصرنا، زموږ مدد و فرمایه. روایتو کې راځي تنوی صاحب لیکلي دي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مجاهدین واسطه الجهاد چې وایستول، نو الته ډیر وخت تیر سو، دغه مورچه بوله دا علاقه بوله دا کله بوله دا نه پته کیږي. ارڅ صحابه کرام کوشش وکړي، څلور میاشتې، پنځم میاشتې، شپږ میاشتې په تخار کې دا رقم ځای نه ولو چې ګر سره به نه پته، ډېر طالبان پکې ولاړ، ډېر طالبان، ارڅ کوشش به وکړي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لره خطر واستوي چې حضرت مشکو نه پس وخته دا غيوي علاقه نه پته کیږي، دا کله نه پته کیږي، ډېر ستړي هم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فورا قلم کاغذ را واخلي، خط ورته ویل کوي چې تاسو الله ته متوجه سئ، تاسو ټوله د خپل ګناو معافي د الله سره وغواړئ، د خپل ګناو معافي وغواړئ، الله واستي نصرت کوي. نو خط چې ورلې په داغه شپه باندې ټول و الله ته متوجه سو، یا الله پرده، یا الله په خپل کړو باندې موږ پښیمان یو، یا الله دا موږ څکمې ګناوي جن راسي دي، یا الله موږ په دې باندې توبه گزار یو. دغه دې چې خپل نیتونه برابر کو په دا بل وجه دغه علاقه فتح کړل، بس توجه الله طرف سید الله و طرف ته متوجه سي، خامخا الله رب العزت یا خو تسمع و دروازه ته ودرېږه، تو خدای چې هر څو کمزوري سم، هر څو
مطلب بے وسه بیچاره سم زه به تا ته دروازه نه کم در خلاص والله در خلاص کم سے کم که په لمر کې وسایت به دې نه کم سے کم که تږی وي اوبه به نه کم در چې زه و ته دونه غیرت لرو نو الله رب العزت په دربار کې سړی 2 رکعاته نفل وکړي د الله سیوا وغواړي نه کېږي خامخا کېږي نو اوس دی الله رب العزت موږ طالبانو ته بری ورکړي افغانیانو ته دی الله بری ورکړي دی الله ته متوجه شي موږ متوجه کېږو موږ د دې وخت خبره ده خو چونکې دی ورته مخامخ دي ټوله به دعاګانې کوو چې یا الله پرده الله ته متوجه شي الله رب العزت په مشکل کار درته اسانه کړي او د الله څخه د مخ واړوي اسانه کار به الله درته مشکل کړي او دا یقیني خبره ده یو وخت په طالبي په شپو کې زموږ د بخاري کارو جامع فاروقیه کې ما خوب لیدی لمنځ مې کوي کعبه شریف ته مې شا ګرځولې کعبه شریف ته مې شا ول چې راپورته سوم ډېر پریشان وم سوم محریان وم سوم چې دا خو د بخاري کال دی به چې اوس موږ د الله په دربار کې قبول سو دا څنګه خبره ده اوس کعبه شریف خو نو صحیح مخامخ ته درېږي ما کعبه ته شا ورګرځولې وه نو په هغه وخت کې ما د مولانا سید حسین احمد مدني صاحب رحمه الله زموږ د دیوبند ډېر زورور لوړ عظیم محدث دی مفسر دی مجاهد دی مقرر دی سیاست دی داغه کتاب ما وایي پای کې څه د خوبو تعبیرونه هم ولو نو ما هغه کتاب چې وکتل پای کې دا تعبیر کړی و چې دغه سړی اخلاص نه لري اخلاص کوم څوک چې لمنځ کوي کعبه ته اشاره ګرځولې دا سړی اخلاص نه لري دا چې مو وایي ډېر والله طبیعت مې سم ته ودرېږي ان شاء الله بس په نیت برابر یو دو باندې اخته شولم ډېر مې د ځان سره نیت برابر کړي د الله په دربار کې متوجه شولم هر څو چې په هغه وخت کې نو ډېرې زارۍ مې الله ته وکړې خیر په دا دویمه شپه مې خوب لیدی کعبه شریف ته مخامخ ولاړ په دویمه شپه مې خوب لیدی یوه شپه دا خوب بله شپه هغه خوب اوس ته اندازه ولګوه عاجزانو چې اوس سړی و الله دا خو د الله ډېر عظیم فضل دی چې په خوب کې راښکاره کړه که نه موږ به هسې لګیا وای صحیح سو راښکاره یې کړله خپل نیت برابر کا توجه برابر کا د خپل فکر برابر کا د الله و دربار ته که الله رب العزت په ټولې معاملې اسانه کوي اوس په ظاهره باندې موږ وایو چې یاره د ماکه وسو زه خلاص ولم د ماکه وس زه خلاص وم زه دلته ولم مثلا زه په خپل کور کې ولم نو ستا څه فکر یې ته په دې خلاص ته په خپل کور کې وې ته په دا خلاص وي چې الله رب العزت څه غوښتي وزارۍ دې کړي بابا وادي دعاوې درته کړي وي استادانو شیخانو دعاوې درته کړي وي الله رب العزت تا ته په دې ځای کار در پیښ کړي تیال ته نه واستوي صحیح سلو دا الله سره اخلاصي په دې نه خلاصي رضا د مکه په ځای کې نه اته چې د مکه په ځای کې څوک الته خلک ستغه بچاو سوي دي چې لیري و هغه ولاړو ختم شو دا چې وصولو دا مطلب دا دی سړی و الله ته متوجي سي الله ته زارۍ وکي الله ته خواستي وکي د خپل کشمیریانو په حواله چې یا الله زموږ کشمیریان د هندوانو د مودي و نن بعد د پلار ټرمپ هم راځي هندستان لره یا الله د هغو د ظلم د هغو د جبره د هغو د ناجایز د هغو د بدسي وساتي یا الله د آزاد کې یا الله د اخلاص کې د رقم افغانستان ټول افغانستان خلک نه د خاور نه د خاور د ډبرې نه دي د ډبرې دغه د الله رب العزت د ظالمانو د کافرانو د امریکایانو د چې کوم ملګری دي د هغو سره الله رب العزت خلاص کړي خبره خلاصه ده توجه غواړي توجه الله تبارک کوي خواسته عجب بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو شی هغه دی چې الله رب العزت په خپل وچاته ورکی یو شی هغه دی چې الله په خپل چاته ورکی یو شی هغه دی چې سړی په غوښت د الله سره وغواړي چې الله ماته دا شی خامخا راکړي کوم شی چې الله د خپل جانب ور کړی دی دا هغه سوال دا هغه حساب مشکل نه دی هغه سخت نه دی او کوم شی چې تا د الله سره غوښتي دی یا الله ماته صحت راکړه یا الله ماته موټر راکړه یا الله ماته دکان راکړه ماته فیکټری راکړه ماته کارخانه راکړه یا الله ماته ځواني راکړه یا الله ماته واده راکړه یا الله ماته شایسته صالح اولاد راکړه دا ټول خبرې چې د الله سره وغواړي د دې حساب بیا ډیر ګران دی ډیر د دې حساب ډیر ګران دی د الله له جانب کوم شان درکول شوی دا غي حساب نه دی ګران او چې کوم شان تا والله ته جوړلې دي درکړې دي دا غي حساب ډیر مشکل دی هغه ګران دی اوس موږ الله ته جوړلې دي چې الله صلح راولي جوړ راولي روغ راولي ټیک سلو نو بیا به چیش کوي دا هغه بیا خیال ساتي هغه به خیال ساتي هغه په ګناو نه بدله هغه په ګناو نه بدله چې تر ولاړ شي ډانسون نه دي تر ولاړ شي وروره کسی دی نه 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 بیا الله رب العزت د سړي سره یا اخلي یا حساب چې دغه چیشتي هغه ډیر مشکل دی حساب نو په دې وجه باندې عزیزانو هر ځای چې الله والا دي مجاهدین دي د الله په خاطر
د اعلاء کلمت الله په خاطر جنگیږي هغه دی الله آباد لري الله دې نصرت وفرمایي الله دې مشتون توفیق راکړي په هر په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې ټیکسور په ټوله دنیا کې د چین د یغوره سره واخله بیا راځه زما او تر افغانستان بیا راځه تر کشمیر بیا راځه تر شام بیا تر عراق بیا تر لیبیا تر یمن چې چیرې مسلمانان دي الله دې نصرت وفرمایي الله دې مدد وفرمایي الله دې د دې قرباني قبول کړي الله دې د قرباني د دې وینې هغه نه ضایع کړي ټیک سلو نو الله رب العزت می ویل او د قبول منظور وګرځي الله دې موږ د رښتیا او سړی کې الله رب العزت موږ د ظالم د تسلط اخلاص کې د جابر د تسلط اخلاص کې د جابر د قبضه او د قدرت اخلاص کې الله رب العزت موږ په خپل اپس کې اتفاق او اتحاد راکړي چې موږ په خپل په ژبه سره پوسو موږ په خپل په خبرو سره پوسو موږ په خپل په دې سره پوسو چې یاره ما او تاسو سره یارانو ما او تاسو ورونو ما او تاسو عزیزانو ما او تاسو پښتانو ما او تاسو ول سره اخته یو اخته چا کړل اخته یو سړی دی کله کله په د بازار کې تی ګوري د پېښور خاطر مو داشان یو سړی به ولاړو دوه کښنی پلاستیکي هغه خلک به کیلونی دا به سره اخته ودی خلک برال ورته کتل بي یاري ابوج دا څنګه سره اخته دي دا اوس څنګه کیسه ده نو چې بیا عقل به د عقل د خوا به کمزوري وو عقل به نو باغار یا می واري وخوات بس بل خوا چې عقل من سړی بو هغه به قرار شاو خوا وکتل دلته باغ مداري ولاړولو هغه شیشه رقم سپنسي بو چارج ته کې دلته کې سره رونا کوي دلته کې شنرونه کوي خاور سره کې د خاورونه کوي بس دی با خپل ګوت دې سره کول دلته بیا غسر جنگول هغه بیا عقل باغ تاریان او نو څنګه جنگ شروع دی نو څنګه چې شار بو هغه خالد ته نو به جن روان بس مشتیم دا نن ورځ دا غره نن ورځ می دا رقم ده چې کم څوک ګوت سره شوري هغه ته به ځان رسي هغه ته نه ګوره میدان ته نه ګوره میدان کې دوه کسان سره اخته دي هغه ځای ته وګوره چې چا دا دنده شروع کړي چې هغه ځای پوس ولې بیا دا بیا په راځي پیږي او که هغه نه پوسول بیا ورته ګوره خو خیر الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې مرګ پر حال دا تور نصیب کړي چې مرو دا وای لا اله الا الله نو دوستانو زمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خبرونه او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي